د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. زه سهیل خاکسار نن یو ځل بیا غواړم تاسو ته یوه ښکلې او له معلوماتو ډکه ویډیو حاضره کړم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه وکولی شو ځان ته یوه ښکلې او ډیزاینداره لوګو جوړه کړو. یعنې لوګو موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د ځان لپاره جوړه کړو. د دې ډېره اسانه طریقه ده، ډېر طریقه کار چې دی هغه ډېر اسانه دی. د دې لپاره به لومړی تاسو راشئ په خپل موبایل کې به پلی سټور راخلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور راخلاص کړو دلته به د سرچ کوم ځای چې دی دې ته به راشئ او دې کې به ورته ولیکئ کانوا CANVA. کانوا به ورته ولیکئ او دا لومړی چې کوم یو راځي په دغه به کلیک وکړئ. دلته له دغه ځای څخه به دا را ډاونلوډ کړئ. ما مخکې تر مخکې ډاونلوډ کړی نه غواړم بیا یې اپډیټ کړم. زه ورځم سکرین ته او دغه اپلیکیشن چې دی دغه راخلاصوم. دغه اپلیکیشن دی دا به زه داسې راخلاص کړم. ستاسو د انټرنیټ کنیکشن چې دی هغه د دغه اپلیکیشن سره باید چې موجود وي، یعنې ستاسو ډیټا باید خلاصه وي. کله چې دغسې یوه صفحه تاسو ته راخلاص شوله نو لاندې به راشئ. لاندې چې کله راغلی دغلته به یې لوګوز لیکلي، دلته به په سی آل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه یو ځای باندې کلیک وکړو که ستاسو انټرنیټ تیز وي نو دغه به ډېر په ښه شان سره کار کوي. دلته به ډېر شی لوګوګانې تاسو ته راوړي. کله چې له کومې لوګو سره دغه د پیسو کوم نشان چې دی دغه اس د ډالرو دا کوم نشان چې دی دغه تاسو نشئ کولی چې سیف یې کړئ. هو یوه طریقه لري، کله چې تاسو دا سیف کړئ نو کولی شئ سکرین شاټ ترېنه والئ او هغه ځان دپاره سیف کړئ، خو تاسو نشئ کولی چې هغه په ښه کوالټۍ کې دا ځان دپاره سیف کړئ. مثلا دې کې چې هر یوه ستاسو خوښیږي هغې باندې به کلیک وکړئ او بیا هغې کې کولی شئ د ځان لپاره ډیزاین وکړئ. او دلته تاسو کولی شئ دا بره سر کې د هر یو مسلک لوګو ځان دپاره جوړه کړئ. کمپیوټر، فوډ، ډرینک ته، ایجوکیشن، سپورټ، هر رقم. زه غواړم ایجوکیشن باندې جوړه کړم نو په ایجوکیشن مې کلیک وکړو. دلته به ډېرې لوګوګانې ماته راشي. مثلا زه غواړم دغه یوه لوګو ځان لپاره جوړه کړم، په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو نو دا به تاسو ته راخلاصه شي. دې کې کولی شئ تاسو بیا ایډیټ وکړئ او د خپل ځان لپاره لوګو چې د هغه برابره کړئ. که ستاسو انټرنیټ تیز وي نو دغه اپلیکیشن به ډېر ښه او تیز کار کوي. نو لوګو چې دا هغه راخلاص شوه دغلته به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې کله کلیک وکړو دلته چې کلیک وکړو لاندې د ایډیټ چې لیکل شوی دی په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته د خپلې خوښې لیکل چې هر څه کوئ، مثلا زه ورته سهیل لیکم. لاندې چې هر څه لیکئ کولی شئ بیا په ایډیټ کلیک وکړئ او دلته ورته زه خاکسار لیکم. کولی شئ دا ورته دغه کړئ ولیکئ. د دې رنګونه هم تاسو کولی شئ تغیر کړئ. دې ځای نه کولی شئ فونټ هم تغیر کړئ. د فونټ سایز او د کالر او بولټ دغه هر یوه طریقه تاسو کولی شئ دلته ورباندې اجرا کړئ. کله مو چې دا داسې سیف کړو نو غواړئ چې اوس یې ګیلرۍ ته سیف کړئ نو په دغه یو ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړو دلته به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. په ډاونلوډ چې کلیک وکړو لږ انتظار به وکړئ. دلته چې د ډاونلوډ آپشن راغلو نو په ډاونلوډ به کلیک وکړئ. دا به چې دی زموږ ګیلرۍ ته سیف شي. لږ انتظار کوو تر څو دغه لوګو چې ده دا زموږ ګیلرۍ ته سیف شي. نو زموږ لوګو چې دا هغه سیف شوه. له دې ځای څخه به دا لرې کړئ، را به شئ ګیلرۍ ته او خپله لوګو چې دی په دغه ځای کې به وګورئ. نو تاسو کتلی شئ چې زموږ لوګو ډېره په اسانۍ سره جوړه شوه. که ویډیو مو خوښه شوې له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.